زخمنا دې کرا کرا رغېږي لا بدن ټاپې ټاپې وطن ټاپې ټاپې وطن چپېر دې د باروتو لوګي بیا مشالتان ټاپې ټاپې غوښې واخه پخې که ماښام د پسه غوښې دي بس دم د رب نظر دی دام دې رب دې شکه نو خالق دې مخبره الله دې خیر کړي نه په دین نو ما په دین ما په دنیا الله دې پوها او قلم بدی کوو ستر ملانا پوها او قلم بدی کوو ماښام د خیره په وطا کې یو شوروا پخه کړي بس د حلیمې مور ته دعاګانې کوو مسافر یو خامخا په خوله ته دوا ونه ګورم ته دوا کوي الله دې خیر کارونه نشته کړي الله دې کارونه سم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست الله تعالی مو ژوند له نیکمرغیو له خوشحالیو ډک کړي دوستانو بیا هم د پسه خیرات لرو د حلیمې مور مرسته وه رب جل جلاله دې قبول کړي په کوم نیت په کوم اراده چې دوی همدغه خیرات کړی دي خالق جل جلاله دې د دوی ټوله هغه حاجتونه هغه مشکلات او هغه غوښتنې چې د الله تعالی جل جلاله له دربار څخه یې لري الله تعالی ورحاله او پوره کړي موږ هم انشاءالله د یو پسه ترتیب او تنظیم به وکړو او داسې به ولاړ سو بازار زما په طبیعت کې همیشه په عموم کې موږ دلته په داخل افغانستان کې یو او هغه حالت راته معلومیږي چې باید دغه مرسته تر چا پورې او تر کوم وخته پورې او چیرې ورسیږي هغه مؤمنان چې په دې ګرمیو کې په دې سختیو کې ریړۍ باندې ناست دي یا هم ګاډي چلوي یا هم زرنج چلوي یا هم یو ځای روزانې ته ولاړ دي دا خلک د هغه خلکو ډېر مستحق دي چې هغوی یوازې او یوازې فقر کولو ته یا خیرات کولو ته او یا کومک غوښتلو ته کار ویلی وي نو موږ همیشه هڅه او کوشش دا وي چې دغسې مؤمنان خپل هدف وګرځو او ستاسو مرستې تر هغه پورې ورسوو کوم چې واقعا په دې فکر او په دې هوډ باندې راوتلي وي چې په بازار کې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او ځان ته یو کار پیدا کړي نو خدای جل جلاله دې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې داسې وخت راسي چې موږ او تاسو دغه خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړو او یو کوچنی تولیدي بخش باندې کار وکړو یا پر یو کوچنۍ فابریکه یا کمپنۍ باندې کار وکړو چې دوی دلته کار وکړي او ځان ته یو ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي نو د دې ورځو او دې شپې په امید باندې او تاسو موږ به ټول دعاګانې کوو د الله تعالی څخه به توفیق غواړو او دعا به کوو چې الله تعالی داسې یو مؤمن مسلمان داسې یو خواخوږی د وطن پیدا کړي چې هغه وغواړي چې په افغانستان کې څه نه څه سرمایه ګزاري وکړي او دغه مؤمنانو ته د کار زمینه برابره سي مهمه نه ده چې باید په لوړ معیار د یو کمپنۍ وي فقط چې لسو کسانو ته ستا په سبب باندې الله تعالی کار پیدا کړي در کومې ورځې پورې چې ستا همدغه فابریکه یا کارخانه یا کمپنۍ چلاند وي او د یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي الله به یې تا ته اجر درکوي نو تاسو راسره اوسېږئ موږ به ځو انشاءالله همداسې دغه پسه به په بازار کې یا هم هر ځای کې چې زموږ په ذهن په فکر باندې مستحق څوک پیدا سو موږ به تر هغوی پورې دغه مرسته رسوو رب جل جلاله دې د حلیمې مور صدقه او زکات او هر نیت باندې چې دغه مرسته هم دغه مور کړې ده الله تعالی دې قبول او منظور کړي بارک الله فیکم زخمنا دې کرا کرا رغېږي لا بدن ټاپې ټاپې وطن ټاپې ټاپې وطن چپېر دې د باروتو لوګي بیا مشالتان ټاپې ټاپې وطن ټاپې ټاپې وطن پوها او قلم بدی کوو ستر ملانا پوها او قلم بدی کوو ستر ملانا روانه دا د تیرو بربادیو راغوانه
ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن زخمنا دې کرا کرا رغېږي لا بدن ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن چپیر دې د بارو تلګي بیا پشلتان ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن ګلانو جواهر باد ډکا کړو لمانا ګلانو جواهر باد ډکا کړو لیدو ته پدې خلی را روان وي لا خطان ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن زخمنا دې کرا کرا رغېږي لا بدن ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن چپیر دې د بارو تلګي بیا پشلتان ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن ستا خاوره بل خپلو بچو نوي ګلمانا ستا خاوره بل خپلو بچو نوي ګلمانا راشنې ژوند پرې دښت د اسمان په پیر زیان ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن زخمنا دې کرا کرا رغېږي لا بدن ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن چپیر دې د بارو تلګي بیا پشلتان ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن سړا سینا پکار د پکار نه دا تر وطن سړا سینا پکار د پکار نه دا تر وطن چې څوک دې پر السلام علیکم ستړي مسیج صاحب شایز په خیر است چشتی په ده دا کلی دی زاره کلی زاره کای خرڅه دا غوښه وانه خیر واګانی کوله ده خیر سلام شایز په خیر است ته دا غوښه واخله شکر خیرات کې صحت مشاري کارونه یې څنګه دي کارونه ستا کنه راځي ور شکر مستدا مخش ست څه کار کوي هغه غي ماشين دي غنې خرڅه غنې خو د ګرمۍ لپاره ښه دوا ده امين لا ماما فور ودا خیر سره بي حاله مريد واغان دا د ځوان ته ورس څنګه شه ته پاکستان سره غله ولا فرق دي تا فرق غلی است اگر ټاپی وطن ټاپی السلام علیکم سړی مسجد سب شایس په خیر سوداوی څنګه دی ځکه کا سوداوی څنګه دی الله ورسره اخته می د می د دعاګانې کوه دا یو چا مرسته کړې دی ویجاړي الله دې خیر کاس او دغه ځوانه مرس دا هم فکر کوم د پاکستان سره غوي سړی څنګه شایس په خیر جوړ خیرت نه پاکستان څخه راغلی ماجره بس خپل وطن ته خیر راځي دا غوښه واخه ماشامې په خیر کې دعاګانې کوه السلام علیکم سلام شایس په خیر ستاسو ځای چیرته موږ ځای دا د لیمبو ګاډي ده لیمبو ګاډي ده
نه نه لا ستړی مه شې. خیر ښه صحت ښه دی؟ جوړې څنګه دی کار دی؟ ماشاءالله الحمدلله. د رب نظر د رب نظر دی. دا غوښې واخه پخې که ماښام د پسه غوښې دي بس دم د رب نظر دی. دام د رب نظر دی شکه نو خالق دې مه پلوه الله دې خیر درکړي. نه په دین ما په دین ما په دنیا الله دې خیر درکړي. سلامت. ستړی مه شې څه محترمه شی په خیر. خوب درغلی و؟ خوب راغلی نه ګره د شي بیزاري بس ناس په بس خوب درځي. ښه شپې هم لنډې دي نه؟ او خوب ډېر نه کېږي. صحیح شفا په اطاق کې یاست؟ څونه پره یاست په اطاق؟ اته نفره. دغه غوښې واخله ماښام د خیره په اطاق کې یو شوروا پخه کړه. بس د حلیمې مور ته دعاګانې کوو. مسافري خامخا په خوله ته دوا ونه ګورم د دواګانې الله دې خیر درکړي. الله دې کارونه سم کړي. امین کې د ټولو مسافرو سره د خدای کارونه سم کړي. سلامت. حاجي صاحب ستړي مه شې. خیر څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ خیر. څنګه دي سودا وي؟ گزاره کوو گزاره کوې؟ د ورځې څو سودا کوې؟ بس ګرده سودا چې وکړو یو 300 کېږي باره یو سلی موږ سره پاتېږي نور یې سرمایه په دا کې غوښې رانیولی شې که نه؟ غوښې مو درته سوې وه دا کې موږ پوره خاوره غلي کړي. خو دا غوښې واخله ماښام یې پخې کړه. الله دې خیرات د یوې جاڼۍ مرسته کړې ده دعاګانې کوو. الله دې خیر یو مسکین ورور را سره دی ودرېږه مسکین ورور سره. راکړه دا به دې ډېره ځواني بره به دا که دا راپورې کېږي نو د دوی بچیان یې غواړي. دغه الله مو دواړې سمې کړي. الله مو دې ستړي مه شې صاحب. سړی مشه څنګه یې ښه دا سبزي خرڅې؟ و تا د ورځې څو سودا کړې الله ده؟ تعالی دې غم راکړو خیر وکړي. دعاګانې کوو ته هم کور دا یوې جاڼۍ مرسته کړې وه و بس دعاګانې ورته کوو چې الله پاک تعالی خیرات دې صحت قبول کړي. ورکړي. تعالی دې خیرات قبول کړي. آمین. الله دې قبول کړي. تعالی مو غم راکړي. آمین. الله دې سلامت وکړي. خیر وکړي. السلام علیکم. حاجي صاحب ستړي مه شې. ښه یې بخیر یې. سودا دې وکړه نن؟ ښه د سلاف چې دروسته نه دی کړی. دغه د غوښو د سلاف وکړه. الله دې خیر درکړي. خیر الله دې سلام. الله پاک ورسوي. جزا الله خیر. ټاپي وطنا زخمونه دې قرار. السلام علیکم. حاجي صاحب ستړي مه شې. ښه یاست په خیر یاست؟ سودا دې وکړه نن که یا؟ والله څه وکړې لږ ګرځه نه مې خرڅ. ښه دا غوښې واخله دعاګانې کوو. الله دې خیر وکړي. السلام علیکم. ستړي مه شې. ښه یاست په خیر یاست؟ بنګیان دې خرڅ کړه نن که یا؟ او یو څه خرڅ ول څو دانې دې خرڅ کړه؟ داسې د حساب باندې اکره معلومېږي وادره ده خو یو د 200 سودا به مې کړي. د 200 په 200 کې ستا څو ګټه ده؟ په 200 کې به زه شام یو 500 یې ښه 500 هوی چې زه راغونې سودا وکړې نو بیا څو دوباره څو کېږي ولا هغه مطلب 200 کې 500 په 200 کې 500 2.5 ونې ګټې. 2.5 زه راغونې د ورځې سودا کوې؟ یا نه کېږي وروره وادره 500 ته لا ولا کړی. دا غوښې واخله ماښام په کور کې شوروا کړه. دا دنیا او آخرت ته امین. چې دا یوه جاڼۍ مرسته کړې ده که الله دې خیر درکړي. السلام علیکم. ستړي مه شئ. کوم ځای څخه راغلی مولوي صاحب؟ ته هم پاکستان څخه راغلی؟ وختي راغلی یم دا اوس کې نه یم راغلی. ښه لیکي وایي کوټې والا چې شي؟ هغه دلته کوټې والا دی کې دغه خلاف غلط شوی و کوټې والا یې کړی دی. کوټې والا سپیشل یخ د کشتۍ جوس خرماني دي د خرما وه الوبالو. کشتۍ جوس د خرماني هم وایي. ښه
خرمانی آلوبالو گیلاس او قیمت یې 10 افغانۍ 20 افغانۍ 10 افغانۍ څو ګټې مولوي صاحب د ورځې نسته کار نسته بیخي. کار نشته بیخي خراب دی خدای دې غیبي سم کړي دا غوښې واخله خیرات کوي پاکي راکړه. امین که الله دې الله پاک دې. السلام علیکم ستړي مسئ تا سودا وکړه نه ولا یا سودا خو لا اسلام ملا کړی د سلاب لا نشته یا ولا الله پاک مهربانه ذات دی ښه دغه غوښې واخله په کور کې خدای دې خیر درکړي کاري صاحب خدای دې کاکا ستړي مه شې ښه په خیره اوس زه غوښې درکړم دا غوښې واخله هو غوښې الله دې خیر دوستانو دا و نننۍ برنامه د بیبي حلیمې مور مرسته رب جل جلاله دې قبوله کړي موږ هم د مختلفو ځایونو پورې ولاړو الحمدلله هغوی ته متقسم کړله بلې برنامې چې تاسو درانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته